او یو حدیث کې دی دا مرسل حدیث دی حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو حسنوا اموالکم بالزکاه خپل مالونه د زکات په ذریعہ سره محفوظ کړئ یعنی کله تاسو مال نه زکات ورکوي دا د الله په ذمه کې راغی الله تبارک وتعالى به د حفاظت کوي حسنوا اموالکم بالزکاه دا مال نه زکات دا کدا به بے ځای نه لګي په حرام ځای کې بد ځای کې بدانه لګي دا به الله تبارک وتعالى بیا صحیح ځای کې لګي او یو حدیث کې دی اما ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکات اموالکم تاسو اسلام به اله کاملېږي چې تاسو خپل مالونو زکات ورکوي لہذا زکات ځامنه بوج نه غنل پکار زکات الله تبارک وتعالى حکم دی چا منه چې فرض دی څومره مال کې فرض دی چاله ورکو ان شاء الله د جمعې کې الله تبارک وتعالى دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ ته خپل معرفت نصیب کړي دې ژوند کې الله تبارک وتعالى زموږ رحم واچي رحم نن دنه وتل دې دې من له پاسه پردې راغلي شقاوت پکې راغلي دې ګټ نوم سخت شوی دي الله دې دا زړه زموږ نرم کړي او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.